امام شافعي رحمه الله او خپل استاد ته شکایت کو شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. خپل استاد ته ویل وکیع ابن جراح رحمه الله ته چې استاد زما ذهن کار نه کوي، ذهن می کمزور شوی دی. فارشدني الى ترك المعاصي، ما ته ویل ګناهونه پرېږده. واخبرني بان العلم نور، ما ته ویل دا خبر راکو چې علم دا یو رڼا ده. ونور الله لا يهدي لعاصي، والله رب العالمین دا خپل رڼا ده نافرمان انسان له نه ورکوي. په دې یو زړه کې د ګناه او په دې یو زړه کې دی د الله کتاب نه راجمع کیږي. دا زړه به د ګناهونو نه خالي کې، د خواهشاتو نه به یې خالي کې، بیا به د قرآن کریم یادېږي، بیا به د دې سره محبت وي. که ته وایې چې زه دې ټوله ورځ موبایل ته ناست یم او ماښام دې زه د الله کتاب راوالم، والله چې دوکه شوی شیطان دوکه کړی، د الله کتاب به لاس ته نه درځي تر څو یې دا موبایل نه یې پرېښې. ځکه موبایل کې تا نه ټوله ورځ ګناهونه کېږي، ته د پردۍ ښځو تصویران وینې، ته لګیا یې ټوله ورځ ګانې بجانې اورې، نو څنګه به ستا لاس قرآن کریم ته ورشي؟ قرآن کریم له هغه لاسونه ورځي چې چا خپل خواهشات قربان کړي، چا خپل خواهشات صرف د الله دین جوړ کړي، هغه لاس قرآن کریم ته ورځي، هغه زړه قرآن کریم سره مینه محبت کوي. نور چاته دا نه حاصلېږي.